دا وخت محمد صادق خان راغلی دی پریس کانفرنس کې لږ خاموش شي اختیار کی تصویران جوړ کړئ نن ما د مطلب د پریس کلب راغلو اولین د پرتی سوال کوم چې ما د توول چې زبر بیا راستي پریس کلب رسولم تی پر ما سوال نه وکي چې ولی په کاپرتی باندې ماتي دا سوال کړی بیا ماتي میډیا بوله تی ولی راکړه د ډي سي دفتر سره اولین خبره زتی سره دا زتی کو دا ماسي د عزت لپاره دا خبره کړې دا د دینش پتا بدمعشي پتا غونډه نه پتا باندې شي او ای دا خبره پتا باندې په دیو چې دا کم صحافت چې دا د یو کور نه دی د یو شخص نه دی د یو شي نه دی دا د پاکستان دی ګټ پاکستان دی څوک ولایت ريشته ستا عمله ولې دومره کمزوري کوي دا په څه وجه پتا باندې دومره پریشل شي دا ولې نشان دا د شي وتی دا شي پاتې شو مدنونه چې تاریخ پاکستان چې موږ دا کوم د مظلومیت یو آواز پورته کړی هغه موږ د ظلم ځای او دنیا ته نشکاره شو کیپټن خالد بدمعشي را باندې کړې ده اصغر خان بدمعشي را باندې کړې ده نشیب الله بدمعشي را باندې کړې ده جمعیت بدمعشي را باندې کړې ده زه به سپي مخته اوس د کور د شهر ثبتونه زه ورته کښېږدم اصغر خان زنانې بې عزته کړي دي کیپټن خالد په خپله زه نالت پر داسې ایمیلې باندې کوم چې دی راولاړېږي د یو خور مور عزت نه لري زه نالت په دی منشتري کوم چې زه خپل قوم دلالي کوم دی دلال نه یم اصغر خان دغه رقم راواخله بل دغه د حاجي کریم خان نن یې زه د قوم په دې اخته کړی د حاجي کریم خان یو ورور یوه رانیولی دی بل رانیولی دی د خلکو زنانې بې عزته کړي دي زما نه بې عزته کړي دي دغه رقم د بوستان کې راواخله دغه رقم په زلزله کې راواخله دغه رقم په نن چې زه د عوام د کالي سره په دې اخته کړی یم دا به زما د خدای سره دعوه دی زه به د خپل مور د خپل خور د خپل عزت دعوه کوم د تورک پر کور باندې د خلیل نامه هلک دی د تورک زوی دی زما ایجنټان وایي زما ایجنټان باسي د هغه رقم په ژړه باندې کې راواخله د هغه رقم په سنځله کې راواخله هر سړی د دې هر سړي ثبتونه زما سره ویډیوې پرتې دي زما سره هر څه پراته دي بیا زه په دې کیسه راغلی یم ډي سي دفتر ته راغلی یم ما ورته وویل ډي سي صاحب څه مسله ده وجه د څه شته چې دا غونډګري شوه زما ایجنټان واپس را روان دي ما ته یو څوک ووټ ته پرېږدي نه زه به څه چم کوم डी सी भाई हम बेवस है भाई आप बेवस से निकल जाओ डीसी के दफ्तर से निकल जाओ क्यों नहीं निकल रहा है یو کاټه څخه رسیدلې شونې قتل بیا ما د خپل کام راته ویل چې د خدای او د قرآن ورېتو درې دا بد دي که یو ووټ راځي ما ورته ویل که ما د یوه چاته وویل چې ته ما ته 100 ووټ راکړه یو راکړه خپل کور کې کښېږدم ما چې کوم پولینګونه وکتل چې کوم حالات ما وکتي دا خدای دې تېره شوه په دې نور په دې باندې زړه درد کوي دا دې حالات دي چې پر یو پولینګ ما 200 ووټ اخیستي دي زما ووټ یې رجیش ووټه کړي ښه ځوان نصیب الله د پلار حاجي نصیب الله چې خپل پلار پر دې ځای باندې راوستي ما ته ویل او زما پر پلار ستا امین دي که نه دي امین ما ورته ستا پلار خو ډېر ښه سړی دی د ده پلار ناظم دی پر یو ځای کې ولاړ دي زما د علاقې ناظم دی میر دی میر هم ټاپې وي میر هم بدماشي کوي زه د عوامو توجه ته زه په دې باندې ښکاره کوم چې عوام کې په دې شي واورئ ګټه نشته داسې ګټه نه ده داسې تاوان دي نن که دوی د هر چا سره په روډ باندې کښېنئ د دې سره مه کښېنئ دا ګډ ظالمان دي د ظالمانو سره که دوی کښېنئ خدای به پر دوی باندې نالت کړي په آخرت کې به هم پر دوی نالت دا د خپل مفاد لپاره جنګ دی که د خپل مفاد لپاره جنګ نه وي دا خلک څه لرې شي که هر سړي کړي چې د دې صفتونه زه ورته ټیټ په دا ځای ښکاره کوم دا هر سړي ته ښکاره کوم چې دا روکم دا دې د ملا دي دا دې د چا دي دا دې د ملا دي د جومات علماء اسلام چې پر قرآن باندې کوي دا دې د جومات علماء اسلام دي ټیک شو دا اسکان خان دا دا کیپټن خالد دی ټیک شو دا پالتو په ګلۍ کې پراته دي چې دا به ته وګورئ چې دا د کومې حلقې څه دي دا یې بوکان ته وګورئ دا کیپټن خالد دی دا درخته ده دا محمود خان دی دا د نشیب الله د کور دی
دا د محمود خان دی. محمود خان وایي زه دوی ما اورېدلي چې ووټ ته عزت ورکړي. دا د محمود خان د ووټ عزت دی. دا د اصغر خان دی. نن دا یم پر ووټ ناست دي. وایي ما سره ظلم روان دي، ما سره ظلم روان دي. صحیح دی. دا کیپټن خالق دی. دا کرنل رشید، ډاکټر صادق، د ډیپټي میر، لا الخير دا د کور پولینګ دی. دا د کور پولینګ دی. دا بیا کتاب دی. دا کتابونه لیکل کې دا پکې دا ما مطلب درکې دي چې وروره ما اوس وټي شي کول دا د نصیبلا د کور دی. صحیح دی. کم چې نیولي دي پلته یې پښې پر کم ځای ولاړه ته هغه وایي موږ ته اډر دی. موږ د اډر مطابق یو. اډر څنګه اډر دی؟ ته خو به عدل غواړې، خبرې به غواړې. تا ته ولې دا څنګه اډر دی؟ دا دی. دا دغه دي د نور څه شو منفعت نور ملکشي کاکا. دا د کیپټن خالق دی. دا د اصغر خان دی. دا زما د خپلې خور داسې ورته چرلې دي چې اصغر خان یې د خدای لپاره ورته ویلي دي چې تا اوس که ته بل څوک وایي ما به تړلی وای. ته د صادق خور یې په دې غږ نه درته کوم ته کښېنه د صادق خور یې یا د ولی جان مشور یې. زه به ولی جان ته ټلیفون وکړم. دا به زه د دې خپل کام د دې کم د مشرانو سره به زه کومه توقع وکړم. دا به زما سره کم هغه عمل چې زه به سهار پر ده باندې سترګې لړوم. د زرین پر کور ته هغه رقم د کیپټن خالق خو غونډګانې له کړې وه. راشه کیپټن اوس ما سره وکړه غونډګي پر تاج هغه لا په شیشې اوس ما سره بد وکړه چې نن یې ته چیرې کړې زما او ستا د کور بد را سره وکړه. ما پرون په دې ځان بچاو کړی دي چې زه د نور علیزو سره بد نه کوم. زه به کوم ستا سره به کوم. دا زما یو ایجنټ ده. کیپټن خالد په خپله ورته ولاړ دی. په مرده کاریز کې چې څنګه کم ایجنټان اوسېوي دي. دا خو اصغر خان ته دا زمین باندې زه نالت کوم لکه دا کوم چېرته ښه داسې ووټ باندې زه نالت کوم لکه کوم چېرته. ته خو د یو چا زوی یې. ته خو د یو چا که ته نن په دې روډ باندې ناست یې کام د خپل شي لپاره د کام په بد وخته کې دا به ته خدای ته کوم جواب ورکوې. ته د یو چا زوی وې. ته د دې ښار مالک وې. نن کام په وینو نړۍ کام په وینو په دې باندې کوې. کیپټن نه ته خو د اجابیب زوی وې. پلار دې یو سړی و. ته نن په کمالات کې ستا په کمالات کې دي. ته نن د خپل ضمیر دپاره د کام سره بد کوې. کام په بد وخته کوې. زه نالت پر داسې شي باندې کوم چې زه به کام ته داسې لار وښیم. زه به نالت داسې ضمیر کوم چې د خپل ځان لپاره به کام په بدې وخته کوم. نو ما د پرس کلب مطلب مې دا دی. ما اوس دا ورته وویل که دا زموږ مسله حل کېږي نه که ما دا مسکین ما ډیشي ته وویل ما په لا اله محمد رسول الله که ډیشي په دا دفتر کې ته کښېنې 4 واره ته راغلم چې ډیشي دا ته زه بېوسه یم. د ادارو سره خبره وکړه. زما د ادارو سره څه کار دی؟ زما د ادارو سره څه خبره ده چې پر ما باندې د بالا د ادارو پر بیا د الکشن چې لپاره کاوه چې د ادارو پر پرېږدي بیا دا دومره عوام ولې په بدي سره اخته کوي. خو یو سړی به دې کاندید کړی وای. یو سړی به دې راوستلی وای. دا دومره موږ په موږ دا منډې ترنګ ولې وکړې. دا زما 8,000 ووټ موږ سره په خپله پرچې شته کړي. ما ته نن دوی وایي په دې کې چا دا دې موږ وره 8,300 دي که 400 ووټ تارې اخیستو. ټیک شو 8,400 داسې په داسې پولینګونو کې شته. داسې پولینګونو کې رضاق نومېږي چې په کوم پولینګ باندې دي. زه به د دې رضاق سره ګورم چې ته ملازم وې که ته ټیکهدار وې د ټیکهدارۍ خبره به راته وکړې. دا موږ 8,300 ووټ اخیستي دي. په پاک حلال مو اخیستي دي. پر هر چا تاسې میډیا قرآن دې درپسې شي چې یو غلط کار دې کړی و ګډ کام ته بې ښکاره کوي. که مې یو ووټ غلط استعمال کړی و ګډ کام ته بې ښکاره کوي. دا چې د ظلم حالات دي. دا چې د ظلم نو زما د بالا ارکانو څخه دا خواست دي
کا پردې باندې جل د جل خپله فیصله کولی شي ولیکي کمی در هغه ساعته پورې به زه د دې ظالمانو سره جنګېږم په شمول د دې ارو دا ډیپټي ارو څوک دی د کیپټن خالق سړی دی دنیا ته معلومه ده بل یې څوک دی د کیپټن خالق سړی دی دا څوک دی ما اوله ورځ درخواست ورکړی دی یو وایي چې زما ارمي چیف شناخته دی بل وایي چې ما جنرل فیصل شناخته دی بل وایي چې ما ندیم اجمل شناخته دی زه به چاپ څه لاړ کړم چې دا ورډ تا دا کوي نو دا کار ولې سړی کوي دا हम 3 बात उर्दू पे करता है चाहिए आप कौन से चैनल पे चला रहे हैं वो उसी तक पहुंच गए कोई एक बंदा बता रहे हैं हम आर्मी चीफ के साथ है हम किसी की परवाह नहीं है एक बंदा बता रहे हैं जनरल फैसल के साथ हो हमको किसी की परवाह नहीं है एक बता रहे हैं हम नजीम अजमन के पास है हम किसी की परवाह नहीं है मीडिया आपको सबको पता हो ये चीज आपको शायद इस बात की आपकी गवाही भी दे देगा और जो भी हालात था मैंने कल डीसी को कहा सारा चीजें मैंने सामने रख दिया वो बोल रहे हम बेवस है मैं कहा मैं किसके पास चाहे अजमाई के पास चाहे प्लानिंग के पास मैं कहा हम उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हमारा ताल्लुक आपके साथ है हमारा ताल्लुक है आपके साथ मैंने हर चीज ऐसे सबूत को डीसी को दिखा दिया डीसी ये चेक करो तुम कैसे डीसी हो वो बोल रहे हम बेवस है फिर ऐसा होता है फिर भाग गया था हमारा बात नहीं सुनता था ऐसे अभी आपके तसरुफ से मैं इलेक्शन कमीशन के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला को हमारा जो भी बड़े अहदेदार जो भी हर महकमे से है मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चमन पे रहम करे हमारा चमन दुश्मनी में न डाले जो भी किसी के हक था मैं नहीं बोलूंगा चाहम के लिए किसके हक था ये आवाम के बुलाओ सबके आवाज पे एक बंदा कैंडिडेट करो वो मजीद उसके लिए खून खराबे के लिए न ले जाओ अभी ऐसे हालात जी मोहम्मद साजिद साहब क्या आपके साथ धांधली हुआ है और क्या ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ है हमने आपके लिए क्या दिखा दिया साफ शफाफ है किधर वंडे राज है हर बंदे ने कारेज में असगर खान ने अपना गोंडा रखा कैप्टन खालिद ने उधर अपना रखा नसीबला ने अपना रखा हर बंदे ने अपना अपना वक्त क्या डीआरओ से आप लोगों की राबिता हुआ है आरो दफ्तर बंद है कुछ करते नहीं नसीब से भी पैसा लिया 8,000 पर्ची दिया आरो जुमेत से भी लिया उसको भी दिया अब्बासिन को भी दिया अब्बासिन देख लिया हमें नसीबला से बात है अब्बासिन कहां से आया अब्बासिन को कौन जानता है नसीबुल्ला और प्लाना जनरल मेरे दोस्त है उसकी कहने पे मैं आ रहा हूं जो भी धांधली हुए हर चीज मैंने साबित के लिए आपके लिए रिकॉर्ड पे रखे अभी और भी आ रहा है किस किस पोलिंग पर आपके साथ धांधली हुआ है भाई हम क्लेब मेरे साथ टोटल अभी 77 आया 77 पोलिंग मेरे पास आया और हमारे पास ना हमारा मेरे एजेंट है ना मेरे प्रेसिडेंट मेरे एजेंट खवातीन की एजेंट है वो सारा आया इसने कम जबरदस्ती से कोई पेपर भी नहीं दिया आप लोगों का अगला अमल क्या होगा ये अंदाजा लगा तो ये हमको प्रेसिडेंट अफसर ये हमको दे ये जो आपने किताब दिखाया वोट दिखाया क्या ये वहाँ पर पोलिंग स्टेशनों पे बोगस धांधली हो रही थी आपके एजेंट ने उठाया कहाँ से आपको मिले ये भाई ये इसके सबसे ये खान ने मेजर खड़ा था इसने अला पर एक सिपाही के उसको रोना शुरू किया हुआ है फिर वो सिपाही ने इसको दिया कि भाई हम और बस नहीं है ये 2 किताब मैं आपको दूंगा ये आपके लिए अगर फायदे में आता है वो जबरदस्ती से आरिफ का बिजुई का बेटा था और करीम खान का बेटा था और एक वो था ये तीनों से ऐसे काम जबरदस्ती से लोगों को एजेंट को बटा के अपना जो भी ऐसे धांधली करा खान पशु दा शिकलती वनिवल दा पोलिंग देती स्टाफ कल कदा बदगा से जारे वो लोग दा कम समाज थे कम पोलिंग वनिवल भाई मैं आप कैसे बता देगा दा चिकम 25 बमत दे राखन दा बमत तदई पोलिंग स्टेशन वोट जमा करने राखन दबी द पोलिंग स्टेशन सिर्फ माना राखन दी छिसल दी यहूदी द्वारी पिंजल मा कदा दा 45 पाउंड पर बराबर जमा कदा राखन ستاسو ګیله د حکومت څخه ده که د پاچا څخه ده
د پاټیانو سره ما څه کار ما خو چې حکومت ما خو د حکومت سره مطلب دی چې حکومت دا دې ولې وکړ که حکومت د دې نوټس نه واخیست ستاسو بیا څه لای عمل دی ما کله دې اسلام وخت ما ډي سي ته ول په لا اله محمد رسول الله کتابي یا ډي سي په دفتر ما سره راځي زبر هغه ساعت په غره کې نه چې ما څو کوي وځي کڅل وځي کڅل وځي نه صادق خان ته راته وای یو نوټ صادق خان ته راته وای دنیا په غټه د سر وټونه تی برآمد کړي دي او دا به څو ډیر استعمال شوی هم نو دا خو شفاف انتخابات نسو نو ته څه مطالبه کوي د حکومت څخه په دا زه د مطالبات څخه کوم چې د حکومت څخه مطالبه کوم چې حکومت ته ترازه د دې کام را واخه چې کم سړی په دې الیکشن کې یا چې دوباره د دې باندې په الیکشن وشي یا راځه په دې باندې دا کام په دې ماخ تکو پر یو سړی کاندیدټ کا چلو چار څو دي خورلې دي چار څو دي داج په برای ما سم کیپټن خالد څو وستي په مخ باندې 8000 کو څو د شپې پر یو پر دا یو کاپی باندې شپږ لک کالداري واسطه څو ایک کام ده خدای دې پاره دا شپږ کروڑ روپۍ چی شوز وات سخت کوي په تاسو نو خان لا دا دي وشتي په وشتي دا خبره رااله وای دا کې خلاصاره په کې وتناشه چپ ګناه مې کړی دا چپ ګناه مې کړی دا لارې انټری بند کړی ما خپل دا شان دا دغه حالات دي د سرکار نو دا دستي ته طرف ته د خپل مشران ته دا خاص کوم مشران دا ووټ کیسي د کام ګټه وکړي د کام یې والي راوړي خدای به خبره کوم د الیکشن سمخ کې پارټیانو ټول خلکو دا ویل چې دا نه کیږي دا سټ یو سره ټول کوي چې تاسو په وخت په خپل سره کوي په هغه وخت کې عمر دا خبره کړې زه دې سمر کړي چې راغلم دا کوي د خدای لپاره چې اچھا کوي نو دا اعتراض نشته ما په ځل ټندر کوم چې په خپل پارټي پر چا دي دا چې شوی چې ما بیانونه وکړي چې ما وکړ دا پیغام ورکړي چې کوم دا سره ټول کی دا په دې ته راوړي پر یو سړی کاندیدټ کی چې اچھا دي صادق خان آپ کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں دیگر پارٹیاں کہ آپ نے جا کر پولنگ مراکز کو بند کرے ان کے جھنڈوں کو مارا تو کیا آپ سمجھتے ہیں اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے آپ نے بالکل ہوا میں کیا تاپے ہو رہا تھا تاپوں کے بعد میں نے 4-5 بولنگ پہ گیا تھا وہ ایسا حالات تھا کہ جو بھی منڈی تھا میں نے وہ پولنگ بند کر دیا پھر ادھر کیپٹن خالد کی گونڈیا آیا گونڈوں کوچ نے ہم کو گالی دیا پھر ہمارے لڑکوں نے اس کو مارا پھر بھی ماروں گا ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا میں نے اپنا حق پہ کیا ہوا اس کی سوچ کی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں میں صرف ایک رب کی پرواہ کرتا ہوں نہ میں کیپٹن خالد کی ہم کو پالا ہے کیپٹن خالد کا اپنا ذمہ داری ہے ہم کا اپنا ذمہ داری ہے ہمارا ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں میں اپنا زیادتی کی بات کرتا ہوں بس اجي بس ولي خانه درې څلور خبرې په اردو کې وکړه پلاني پولینګ موږ سره د اندې سوي ده دغه واضح ثبوت دا دی چې موږ دغه شام ثبوت راوړی دی او موږ ته د 45 فارم پر ځای 45 فارم پر ځای موږ طرف کاپیان ملاو شوي دا یوه خبره کوو واضح د چمن په تاریخ کې د 40 تر 50 کالو پورې الیکشن دلته روان آیا ستاسو په ساتیانو څخه دا سوال کوم درنن ورځې پورې 12,000 رزلټ تېره شوی د چمن په ضلع کې بل زه دا وایم کله وایم دا الیکشن نه دی دا سلیکشن دی دا امای ISI ګډ جوړ دی پراته پر 4 بجې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کینډیډیټ عباسین خان پاکي نصیب الله سکزی ته 8,000 ټاپه
سلیکټ ورکول شوی د شا د خوا ټاپه سوی یم دا زموږ سره واضح ثبوت دی دسخط سوی یم دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عمل د جمعیت علما اسلام پر کریم خان سکان کام باندې ټاپه سوي دا ورکول سوي دي زموږ سره دا دي پراته دي او بل زه ستاسو ټول ته دا وایم د کیپټن خالد کرنل رشید آرمی ازر سرویس دی د پاکستان په آئین کې ټول ادارې دی واوري ټول میډیا دی واوري یو ازر سرویس د آرمی د پاکستان د آرمی کرنل دا حق لري چې پر پولینګ باندې ناست د کیپټن خالد ورور ډاکټر عبدالصادق ازر سرویس سرکاري ډیپټي لري دا څنګه کېدای شي چې پر پولینګانو باندې خپل ټاپې وي دا پر خلکو په کلاشینکوف کشي بل زه تاسو ته دا وایم په تاریخ کې پر مرده کاریز باندې پر دوه پولینګ باندې 15,400 ووټه څنګه کاټېدای شي د 2013 اظهر خان په منسپل کارپوریشن کې یو واټ ګټلی 1800 ووټ دا څنګه کېدلی شي چې نن 2000 کېږي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په 13 کې څو وي او 18 دا تی ته معلومه ده نن 1000 څنګه کېږي کیپټن خالد اوله پلا 1300 ووټ یعنې دومره پلا چې ډېره برالي او 1800 وي اوس څنګه کېږي پر 8,000 صدۍ پر 10,000 ووټه 6 کروړه روپۍ دا موږ واضح زه دا وایم دا SI میجر ولید او د ده ګډ جوړ د برګیډر عمر په شمول او د MI میجر دستګیر دا ګرد څنګه کېږي په شوه کاپي پرنسته تا برایي ورسره خلاصه کړه د شپې پر 2:30 بجې 10,000 ووټه تا دا 8,000 سړی راوستی 21,000 دا الیکشن نه دی دا سلیکشن د ماخستن پر 2 بجې هر سړی چې ماته که سم راکړي د روغاني پر چیرمن باندې د سکان خان څخه خلک پر 2 بجې را روان دی تی میډیا ته زه دا وایم ټوله میډیا دې وایم دا به تی خامخا رسوي د پاکستان په تاریخ کې دا رقم سوي دي د کومې پارټۍ دا مفتي ده دښمن 400 شناخته کارته پر کلي جهانګیر باندې د کیپټن هغې ونیولي 400 شناخته کارته زه ناست پرون د DC په آفیس کې اتارټي لیټر ما جوړه د عمر سړی ناست IMI ناست ISI ناست په منټ کې چې د دې سره دا وکړه د دې سره دا وکړه دا څنګه کېږي پروان دا کنټرول روم ته څنګه ویل کېږي دا د پاکستان په آئین کې شته د پاکستان د پوج په وردی کې دننه آرمي ولاړه ټاپې ول کېږي بله زه ته دا وایم نصیب الله پولینګ راواخلي د 400 د کله کسه زیات وړي دي چې الیکشن 1,115 ووټه څنګه راځي تر اوسه موږ دسخط هم نه دی ورکړی بوستان کول 1,240 ووټه څنګه راځي د پښتونخوا دا خو ګرد ریکارډ پروت دی 2,000 ووټه سره کم کېږي ووټ چې شمالېږي د مشکل حاجي خان په 300 ووټ دي ټوټل 400 ووټ کټ شوي دي چې موږ یې نه راپېښاوي د جهانګیر ټوټل ووټ مخه ټوټل شو 1,015 ووټ نه هغه ټوټل ووټ 4,000 یو دیش په ټوټل 250 کټ شوي دي ډیسپنسري باندې صوبت خان په پولینګ کې 8 ووټه نور ټول ټوټل ټاپې ول کېږي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سرکار د هر چا څخه پیسې اخیستي 50 لکه روپۍ برګیډر عمر ته چې نصیب ورکړي
دا باسین پاک چې صرف ټاپي رایلاکه دغه کوم دا چې دي دا را کنټرول کړه دا پولینګان د 5 بجو څخه تر 12 بجې تا پولینګ نه زره دي دا چې نسب کړی شو ایجنټان نه پرېږدي دا بیا پولینګان څه زموږ ایجنټان په زور ایستل شوي جی اولی خان تا دا خبره وکړه چې مصیبات 50 لکه ورکړي دي و برګیډیر عمر ته بیا د هغه باوجود د دې پارټي ولې پر 3 نمبر روانه ده چې دونه پیسې هم استعمال کړي دي پر 3 نمبر ولې را روانه ده ولا زرا ته ما تر راوشه دا نور څو سره وکی ټول پښتونخوایي دا استاد بل دې چې دی هغه بیا ورته واسطه ته بیا پښتونخوایي ته ما تر راوشه درنه تاریخ پرې تعالی سره وټه خسي دا بیا د کومه خانه لرالي دا ولا زره بیا تعالی د کومه خانه دا د شافه کاپا دا چاوه خاص وخت کوم وخت دی میډیا باندې کړل کوم وخت رزلټ راځو سو میډیا باندې مکمل پابندي ورغول میډیا په خبرو وایسته هغه والا به موږ خبرو بیان شي هغه والا به څه فکر لري زرګي مزمت کو ما چې اول سوال پر کی باندې وکي ما د کوم مبارک ما په دې کې شاپې له سوالې دوی بیرېږي ژوند مالا د کړي کله ساخ شي ته په دې باندې ولې په دې بیرېږي ولې आवाज نشي پورته کولای دا یو میجر د لاس نه پورته کولای تیراش کې ما را منکر شي په الله الا محمد صلی الله علیه وسلم میجر وته داخله ته راو بس تی ما ته پینګ پاک شي په الله الا محمد صلی الله علیه وسلم برګډیر ته راو بس و میډیا ته دا خبره وکړي چې خطر ده خطره د تا نیولې دي خطره د تا خشت د پښتانه خو یوینه ازان دا خپ پلاو کې دي خپل کاردار چې له وتاو چې ماشي دي روډ بندوي دا روډ زچ ما ته و د ډي سي او د کمشنر طرف سو د پیغام را نشي اوس حضرت خان بند کړی چې حضرت خان یې کلاس کې به ملک تاسو د عدالت رجوع کوي عدالت ته ځي کنه ځي عدالت کوم هروج مسلمش خالي تاور قارون رات پیدا کیږي چې الیکشن کمیشن ته مو د خاط ور زچال لارتم عدالت ته کوم خان عدالت 22000 ووټ مني عدالت ته مو چې ښکارا زب څور تو عدالت کوم دي عدالتونه کتیش میډیا دا رقم دبایا ستاسو د تیزاب دباو آیا صادق خان تی د ری الیکشن په کیاس دوباره ری الیکشن چمږي صاحب سترا چې وشي که صاحب سترا کې کیږي دا کام په مدینه کې یو سړی دی کاندید کې هیڅ خبره نشته په دې کې خلک نه بس ثانک یو مننه دا جلیش نه کارونه دا جلی ته